بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. د وادي سره سم موږ تاسې د اکاونټینګ درسونه خلاص کړل او نن به کویک بوک شروع کړو. چې ما تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې ویلي وو چې بیسیک اف اکاونټینګ فاینانشل اکاونټینګ به موږ تاسې ووایو، له هغې څخه وروسته به کویک بوک سافټویر شروع کړو. بیسیک اف اکاونټینګ ځکه موږ وویلی چې که چېرته یو څوک په فاینانشل اکاونټینګ بیسیکس او اساساتو باندې پوه نشي، نو هغه په دغه سافټویر کې چې د اکاونټینګ مربوط سافټویر دی کار نشي کولی، ځکه هغه باید ټرانزیکشن وپېژني، هغه باید ژورنال لیجر وپېژني، هغه باید مالي راپورونه وپېژني. لکه دغه اکاونټینګ کوم اساسات چې دي او بنیادونه دي هغې باندې باید یو څوک پوه شي، له هغې څخه وروسته باید دا سافټویر زده کړي. که چېرته یو څوک هغه زده نه کړي او زده یې نه وي او راشي مستقیما کویک بوک د کینی، نو هغوی به نه پوهېږي چې دا څه ډول پروګرام دی او څه ډول پکې کار وکړو. په هر صورت ملګرو راځو کویک بوکس ډیفینیشن ته. کویک بوک is a popular accounting software developed by Intuit that helps businesses easily record, manage and monitor their financial information such as income, expenses, payroll, taxes, invoices and financial reports in an organized manner. ګورئ په دې به زه تاسو ته لږ څه تشریح ورکړم. کویک بوکس چې دی خپله دا د انټیوټ کمپنۍ جوړ کړی دی او دا د حساب کتاب د مدیریت کولو دپاره سافټویر دی یا پروګرام ده. انټیوټ کمپنۍ دا مالي یا د اکاونټینګ پورې مربوط سافټویرونه جوړوي، نو دغه کویک بوکس هم د دوی پروډکټ او د دوی تولید دی. کویک بوکس پروګرام یا کویک بوکس سافټویر چې دی دا ډېر زیات دنیا کې مشهور ده او په نه یوازې افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې خلک د خپل په کاروبار کې د مالي مسایلو د مدیریت دپاره د همدغه سافټویر څخه استفاده کوي. یو کویک بوکس د نور سافټویرونه هم شته، بل هندیانو یو سافټویر جوړ کړی د ټیلی په نوم باندې. ټیلی او کویک بوکس استعمالیږي د فاینانشل منیجمنټ دپاره، خو ډېر زیات به کویک بوکس استعمالیږي. دغه د ټیلی پروګرام څخه به یوازې هماغه هندیان ډېر استفاده کوي، ځکه هغوی ایجاد کړی دی او دې ته ترجیح ورکوي چې د امریکا د پروډکټ په ځای خپل د کمپنۍ پروډکټ استعمال کړي. نو کویک بوک پروګرام موږ تاسې فقط او فقط د دې دپاره استفاده کوو چې خپل دغه په کاروبار کې مالي مسایل تنظیم کو، منظم کو، گزارشات پکې جوړ کو، خپل د کاروبار انکم او همدا ډول یعنی عاید، مصارف، معاشات، ټیکسس، مالیه او بیلونه او همدا ډول په ټوله کې مالي راپورونه، دا هر څه مکمل په کویک بوک کې موږ تاسې مدیریت کولی شو او جوړولی شو. نو دا کویک بوک چې دی د اکاونټینګ مربوط سافټویر دی او ټول د حساب کتاب مسایل موږ تاسې په دغه کویک بوک پروګرام یا سافټویر کې مدیریت کولی شو. اوس خبره خو دلته خلاص نه شوه. موضوع دا دی چې دا کویک بوک بیا څه خبرې نور هم لري. اوله خبره دا ده چې دا کویک بوک په دوه ډولو ویشل شوی دی. یو ته کویک بوکس آنلاین ویل کېږي یا کیو بی او ورته ویل کېږي، چې دا کویک بوک آنلاین په دې معنا دی چې دا آفلاین کار نه کوي، دا به آنلاین ته استعمالوي. دوم به دلته موږ سره کویک بوک ډیسکټاپ دی، دا به آفلاین سافټویر دی. موږ تاسې که انټرنیټ سره وصل واوسېږو دلته او که ونه اوسېږو دې نه استفاده کولی شو. خو راځو دغه کویک بوک آنلاین او همدا ډول دغه کویک بوک ډیسکټاپ لږ په جزئیاتو باندې تشریح پې ورکوو. جزئیاتو ته ځو چې دا دې کې نورې څه قصې دي. ګورئ کویک بوکس آنلاین یا کیو بی او چې دی is a cloud-based accounting software دی that allows users to access their data from anywhere using the internet. It's subscription based and updated automatically by Intuit. ګورئ دغه کویک بوک آنلاین چې دی دا هغه برخه یا هغه ډول دی د کویک بوک چې موږ تاسې د انټرنیټ په واسطه دا استعمالوو. طریقه یې هم دا ده چې موږ تاسې خپله د انټیوټ ویب سایټ ته ځو، هلته ځان ته یو اکاونټ جوړوو. کله مو چې اکاونټ ځان ته جوړ کړه، له هغې څخه وروسته موږ تاسې کمپني فایل ځان ته جوړوو او دې نه استفاده کوو، ولې زموږ ډیټا به ټول کلاوډ بیس وي. کلاوډ بیس په دې معنا باندې چې دا زموږ تاسې ټوله مکمله ډیټا د انټیوټ کمپنۍ په سرورونو کې څنګه کېږي ذخیره کېږي، هلته سټور کېږي. که احیانا خدای مکړه تاسې یو لوی کاروبار فاینانشل منیجمنټ کولو او تاسې کویک بوک آنلاین استعمالولو او په دې کې چې دی تاسې نه پاسورډ دی شو او ستاسې دغه کم ډیټا او دغه کم حساب کتاب چې دی دا لاسرسي څخه دا ستاسې د لاسرسي څخه ووتلو، نو تاسې هېڅ تشویش مه کوئ، ځکه تاسې انټیوټ کمپنیو ته فقط ایمیل ورکړئ او خپل آی ډي ورته ورکړئ چې دغسې زموږ مشکل پیدا شوی دی چې دی مکمل هر څه دیو سره سب دی به دی درکوي، یعنې کوم دردسر تا ته پکې نه جوړېږي. نو دا موږ سره کیو بی او دی چې آنلاین استعمالیږي او
هر څه چې دی د انټیوټ کمپنۍ سره ثبت کېږي او تشویش بدانې که سبا دا ورک شي بیا به څه کوو. دا هر څه د انټیوټ سره وي ته کولی شي هر وخت ترېنه غوښتنه وکړي هغوی د سره کومک کوي. او بله مسله پکې دا ده چې هغوی اتوماتیکلی اپډیټ کېږي دا سافټویر خپله په داسې حال کې چې ډیسکټاپ ورژن کې به خبره بدله ده. خو په هر صورت اوس راځو وایو چې کویک بوک آنلاین خو موږ وپېژنده چې دا آنلاین استعمالیږي آفلاین نه استعمالیږي. صحیح ده. هر څه ډیټا په انټیوټ کمپنۍ کې ثبتېږي. ولې دا چې دی 4 برخې نور هم بیا لري. یو برخه یا یو ورژن ته وایي سمپل سټارټ. دا سمپل سټارټ چې دی ایډیل فار سول پروپرایټرز اور فریلانسر. features track income and expense, send invoices, connect bank accounts, basic reports. ګوري خبره دا د دغه ورژنونه دي قسمونه دي دغه لکه په مجموع کې په عموم کې خو کویک بوک په دوه ډول ویشل شوی دی چې کویک بوک آنلاین دی او کویک بوک ډیسکټاپ دی. به دا کویک بوک آنلاین په 4 برخو باندې ویشل شوی. یو ورژن ته یو ډول ته چې دی سمپل سټارټ وي. دا سمپل سټارټ ورژن د خلکو لپاره دی چې هغه یو نفر فقط یو کوشته حساب کتاب کې مدیریت کولای شي لکه فریلانسر ورته ویل شي. فریلانسینګ سره خو تاسو بلد یاست یو څوک چې سم مهارت لري نو فریلانس ویب سټ ته ځل ته ځان ته اکاونټ جوړي. فرض کې ګرافیک ډیزاینر څه ډیزاینونه کوي او هلته خپل اکاونټ کې ږدي او خلکو ته وایي چې زه دغه برخه کې مهارت لرم او که تاسو غواړئ چې تاسو بعضی ګرافیک ډیزاین وکړم ماته پیسې راکړئ چې دا کار داسې کولی شو. به انټرنیشنل سطح باندې خلک دې ته ایمیل کوي او دې سره خبرې کوي او کار ورته ورکوي. دا کار ورته اجرا کوي خپل که هر هیواد کې اوسېږي فرق نه کوي چې کله کار ورته اجرا کړي هماغه فریلانس لارې ورته لیږي او هغوی ورته پیسې ورکوي. نو دغسې مالي مسایل چې سول پروپرایټر وي یعنې د یو کس حساب کتاب وي تاسو کولی شئ چې د کویک بوک آنلاین سمپل سټارټ د ورژن استفاده وکړئ. دې کې تاسو خپل عاید او همدا ډول ایکسپنس مصارف او انوایس او بانک اکاونټ او سمپل راپورونه پکې جوړولی شئ. راځو دوم ورژن ته چې د اسنشلز ویل کېږي. کویک بوک آنلاین اسنشلز ورژن دا چې د سوټیبل فار سمال بزنسز دی. دا نو د شخصي حالت څخه یا د انفرادي حالت څخه وځي کاروباري حالت ته. دا هغه ډول یا هغه ورژن دی چې دا د کوچنیو کاروبارونو د مالی مسایلو د مدیریت کولو لپاره استعمالیږي. includes everything in simple start plus manage bills in payment multiple users time tracking یعنی وخت مدیریت همدا ډول څو یوزرز ترې استفاده کولی شي او کوم فیچرونه چې په سمپل سټارټ کې دي هغه فیچرونه ټول په دې اسنشل کې شته او له هغې څخه اضافه خپله د اسنشلز کمانډونه او اپشنونه پکې اضافي لا شته. نو دا د اسنشل ورژن. دریم ورژن چې دی پلس ورژن دی کویک بوک آنلاین پلس ورژن. دا چې دی ګریټ فار ګروینګ بزنسز هغه کاروبارونه چې نسبتا لوی شوي پرمختګ یې کړی نو د هغې مالي مسایل هم لږ لانجمن ځکه حساب کتاب پکې زیات نو د دوی دپاره به ته نشي کولی سمپل سټارټ یا اسنشل څخه استفاده وکړي باید پلس څخه استفاده وکړي ځکه په دې کې ته ټول هغه فیچرونه چې په سمپل سټارټ کې دي اسنشلز کې دي هغه ټول په دې پلس کې شته او خپله د پلس فیچرونه او کمانډونه هم شته چې هغه په دې دواړو کې بیا نشته. ته په دغه پلس ورژن کې کولی شي چې انوینټري ټریکینګ وکړي. انوینټري ځان ته مدیریت کړي. انوینټري دې ته ویل کېږي که موږ تاسو یو کاروبار ولرو یو بزنس ولرو او یو جنس اخلو د پروفیټ په منظور باندې یا د ګټې په خاطر باندې یعنی هر هغه څه چې په یو کاروبار کې اخیستل کېږي په دې موخه چې سبا یې خرڅ کړم ګټه پکې وکړم دا زموږ او ستاسې بزنس کې انوینټري دی. دغه د انوینټري د منیجمنټ دپاره چې د پلس ورژن به ښه کار کوي. پروجیکټ پروفیبیلیټي د پروژې موثریت کلاس لوکیشن ټریکینګ. ګوري کاروبارونه کې چې د داسې نه ده چې یو څوک یو کاروبار ولري فقط یوازې افغانستان کې به کار وکړي. داسې کاروبارونه شته چې کمپنۍ په امریکا کې دی ولې د دنیا په 3 برازمونو کې کار کوي. داسې خلک هم دا اوس په افغانستان کې شته چې فرض کړه افغانان دي اوسېږي په امریکا کې خو کاروبارونه چې د دنیا په څو هیوادونو کې دي او هغوی چې د خپل کاروبارونه فاینانشلی چې منیج کوي او ګوري همدغه اکاونټینګ سافټویر کویک بوک انسټالوي او آنلاین خپل حسابونه چک کولی شي. ما خپل لیدلی زموږ یو انډیوالو افغان تللی و امریکا ته او هلته اوسېده ډېر وخت یې هلته تېر کړی نو هلته یې څه کاروبار ځان ته جوړ کړی او یو ځل افغانستان ته راغلی او هر ماښام به یو ساعت دپاره جلا اتاق کې کېناسته او خپل تلیفون یا کمپیوټر به یې اخیسته او هغې کې به یې کار کوو. موږ به ورته ویل چې څه کار کوئ دا خپل د همغه کاروبار حسابونه ګورم نو هغې هم دغه کویک بوک آنلاین انسټال کړی و. خپله و افغانستان کې کاروبار په امریکا کې هغه خپل د ورځې عاید ګټه تاوان او دا ټول مسایل یې دلته لیدو او چک کولو. دا د کویک بوک آنلاین بل ښه والی دی چې یعنې هر ځای کې ته کولی شي
اکسیسیبل دی، ته ترې استفاده کولی شي او لیدلی شي. نو خبره بلې خواته لاړ نه شي. پلس ورژن هم د هغه کاروبارونو دپاره دی چې هغه نسبتا پرمختګ کړی وي او لوی وي او دې کې نسبت دغه نورو برخو ته ډېر فیچرونه دي. بل موږ سره اډوانس لیول یا اډوانس ورژن دی. ګورئ کویک بوک آنلاین کې چې دی 4 ورژن یا اډوانس دی. دا نو ډیزاین شوی د لویو کاروبارونو دپاره دی چې هغه ډېر زیات ضرورتونه لري، ډېر زیات حسابونه یې لکه کسټمایزیبل ریپورټس پکې وي، ورک فلو اټومیشن پکې وي، ډیډیکیټډ اکاونټ ټیم پکې وي. لکه کاروبار دومره لوی کاروبار چې ډیر یوزرز ترې استفاده کوي په یو وخت کې. یعنې یو وخت کې یو نفر نه دی چې هغه مالي مسایل ټول د کمپنۍ اداره کړي، 10 نفره کار کوي تر څو د کمپنۍ مالي مسایلو ته رسیدګي وکړي، هغه اداره کړي. نو دغسې لویو کمپنیانو دپاره چې بیا ډیر یوزرز د مالي منیجمنټ دپاره ضرورت نو هغوی به نشي کولی چې سول پروپرایټر ځان ته انسټال کړي. هغه خو د یو نفر دپاره دی اسینشل یا پلس هغه مجبور ده چې اډوانس انسټال کړي ځکه لویه کمپنۍ ده او ډیرو هیوادونو کې کار کوي او لوی حساب کتاب دی. 100 نفرو په واسطه باندې یا د 10 یا د 20 یا د 50 نفرو په واسطه اداره کیږي. نو هغوی دپاره بیا دا ورژن ضرور ده. یو خبره ما تاسو ته د کلاس کلاس اصلا خبره داسې دی که یو څوک فرض که کاروبار لري دفتر یې په دوبۍ کې دی ولی کاروبار یې په افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان کې دی. نو دوی چې کله کویک بوک څخه استفاده کوي دوی ځان ته سایټونه جوړوي. فرض که افغانستان سایټ حساب، د پاکستان سایټ حساب، د ایران سایټ او د تاجکستان سایټ حساب، د هر یو دپاره سایټ جوړوي او د هغې په ترو باندې ځان ته د هر یو سایټ یا د هر یو هیواد یا د هر یو لوکیشن حسابونه په واضح ډول ګوري چې کوم هیواد کې کاروبار په کوم وضعیت کې روان ده. نو دا د مولټیپل سایټ خبره او دغه مولټیپل سایټونه هم موږ تاسو کولی شو چې کویک بوک کې انسټال کړو، ځان ته فعال کړو ځان ته. راځو دویمې برخې ته یا دویم ډول ته کویک بوک ډیسکټاپ ته. ګورئ کویک بوک ډیسکټاپ is installed directly on a computer and is preferred by users who need more advanced features in industry specific tools. It's available in annual subscription form. کویک بوک ډیسکټاپ خبره داسې دی چې دا موږ تاسې کلاود بیس نشو استعمالولی. دا فقط خپلو کمپیوټر کې خپله انسټالو او هر څه ډیټا به موږ سره په ډیسکټاپ کې واوسیږي. که احیانا کله زموږ کمپیوټر له منځه ځي سوځېږي نو زموږ او ستاسې ډیټا هم څنګه کېږي له منځه ځي. خو په دې کې هم ځینې خبرې شته بیا زه تاسو ته وروسته واضح کوم. راځو اوس په دې خو پوه شو چې کویک بوک ډیسکټاپ آفلاین استعمالیږي او سی ډي ده یا آنلاین یې ډاونلوډوو او انسټالوو. نو اوس خبره دا ده چې دا هم 3 بخشونه لري، 3 ورژنونه لري دا کویک بوک ډیسکټاپ. یو ته چې دی ډیسکټاپ کویک بوکس پرو ورژن ویل کېږي. بیسټ فار سمال بزنسز، دا د کوچنیو بزنسونو دپاره استعمالیږي چې هغوی بیسیک اکاونټینګ ته ضرورت لري. نو هغوی دغه ډیسکټاپ پرو استعمالوي. که لږ کاروبار داسې لوی او انډسټري وي لکه نو هغوی به پریمیر استعمالوي. پریمیر چې دی ګوري دغه کویک بوک پرو موږ تر 3 کسانو پورې استعمالولی شو. کویک بوک پریمیر به د دې نه لږ ډېر اپشنونه او کمانډونه لري. بیسټ فار انډسټري سپیسیفیک بزنسز لایک ریټایل، مینوفیکچرینګ، نن پرافټ لکه دا موسسات او غیر دولتي موسسات یا انجوګانې چې کوم دي مینوفیکچرینګ تولیدي فابریکې او دغه خلک به کویک بوک پرو نه استفاده کوي. او د دې ښه والی دا ده چې دې کوم اپشنونه په دې کې شته هغه اپشنونه په دې کې شته او شته خو له هغې څخه اضافه خپل اپشنونه هم پکې شته دي او د 3 یوزر څخه ډېر به دلته کار کولی شي. دریم چې دی کویک بوک انټرپرایز دی. کویک بوک انټرپرایز چې دی ایډیل فار لارج بزنسز وذ کمپلیکس اپریشنز، هغه کاروبارونه چې لوی وي او مالی عملیاتونه چې دی مغلق وي او زیات وي نو هغې دپاره به موږ تاسې کویک بوک انټرپرایز استعمالو. Includes all premier feature plus advanced inventory, enhanced reporting, up to 40 users role permission. ګوري دلته 3 نفر او دلته د 3 څخه تر زیاتو کسانو پورې استفاده کولی شي ولې په دې ورژن کې وایي تر 40 خو هم زیات کسان استفاده کولی شي. یعنې دومره یو لویه کمپنۍ وي چې 40 نفر یوازې د هغې مالي مسایلو د منیج کولو دپاره توظیف شوی کارمندان چې تاسې به د دې کمپنۍ مالي مسایل څنګه کوئ مدیریت کوئ. نو هغوی چې دغسې لوی بزنسونه ولري چې 40 نفر یوازې ورته حساب کتاب نیسي نو هغوی به کویک بوک انټرپرایز به یې انسټال کړي. خو دغه کویک بوک موږ تاسې څه ډول انسټالولی شو. ګورئ کویک بوک اصلا هر سافټویر چې تاسې انسټالوئ هغه له تاسې څخه پیسې غواړي او د انټیټ کمپنۍ خو مطلق پیسې غواړي. یعنې پایپ څه دی د پیسو په وسیله تاسې ترې استفاده کولی شي. ولې ځینې نورې لارې هم لري. مثلا که زه لاړ شم یو ویب سایټ ته او دا فرض کړه ډاونلوډ ډاټ ای ویب سایټ ته لاړ شم یا ګیټس انټو پی سی ویب سایټ ته لاړ شم او له هغې ځایه دا ځان ته زه ډاونلوډ کړم. چې کله ډاونلوډ شو زه چې اوپن کوم ما ته نه اوپن کېږي وایي ما ته وایي چې ته باید پیسې زموږ پیمنټ وکړي او بیا به موږ تاسو ته دا اکسس درکړو چې دې نه استفاده وکړي.
ولی په افغانستان کې او په زیاتره هیوادونو کې خلک په غیر قانوني ډول دغه سافټویرونه استعمالوي. مثلا هغه چې د انټیوټ د ګیټس انټو پی سی ویب سټ ته ځي او لاغې ځای ځان ته ډاونلوډ کوي. وروسته یو دوه فایلونه دي هغه ته کرک فایلونه ویل کیږي. هغه کرک فایلونه پیدا کوي او وروسته سی ډرایو ته ځي د انسټالیشن څخه وروسته هغه کرک فایلونه پکې اچي هغه انټیوټ یا د کویک بوک سافټویر په فولډر کې او بیا په غیر قانوني ډول ورڅخه استفاده کوي. بیا ورته اوپن کوي بیا د سینې چې هغه لا کې اوپن نشي چې کله کرک فایلونه دې پکې واچو تاسو اوپن کوي فری ته استفاده کوئ ورڅخه استفاده کوي. خو به ځان په دې کې د کله انټرنیټ سره وصل یو خدای مکه هغه اپډیټ شو نو ستاسو ټول هغه حساب کتاب لمنځه ځکه انټیوټ کمپنی خبرېږي چې تاسو کرک فایل انسټال کړو په غیر قانوني ته استفاده کوي. خو آنلاین به د سیده چې هغه نو به ډېر اطمینان دي ولې پیسې اخلي هر میاشت پیمنټ زره دي چې 3 میاشتې بعد یا کال بعد نو پیمنټ به ورته کوي او بیا به ورڅخه استفاده کوي. نو دا موږ سره د اکاونټ د کویک بوکس هغه تعریف سلف امپلایډ کویک بوکس هغه دی چې یو کس ترې استفاده کوي او همدا ډول ډیسکټاپ باندې مو هم خبرې وکړلې. دا یو کوچنی جدول هم ما ورته جوړ کړی. ګوري دا کویک بوک ډول دی لکه کویک بوکس آنلاین دی په 4 ډولونو باندې ویشل شوی 4 ورژنونه لري. سمپل سٹارټ د اسنشلز د پلس د اډوانس ده. نو تاسو خپل کاروبار ته لیدلې یو لدی اوس خې انسټالوي ځانته. بیسټ فار بزنسز دیٹ وان کلاود بیس که کلاود بیس ته غواړئ چې آنلاین یعنی د انټیوټ کمپنی سرور کې ستا ډیټا ثبت اوسیږي نو ته به کولی شي چې آنلاین استفاده وکړي او دغه ورژنونو استفاده وکړي. هر ځای کې به د لاسرسی وړ دی. ډیسکټاپ به داسې دی دا هم به کویک بوک ډیسکټاپ ورژن دا چې دی به په دریو برخو ویشل شوی پرو دی پریمیر دی انټرپرایز دی خوښه د چارې استعمالوي. نو دا هم به په د انټرنیټ څخه پرته یعنې آفلاین استعمالولی شي. او کویک بوک سلف امپلایډ ده لکه مخکې مې چې ویل فریلانسر او دا خلک ترې استفاده کوي. کویک بوک فارماک ده. ګوري دا کویک بوک فارماک داسې ده چې دغه لکه آیپل یا د آیفون پورې مربوط چې کوم ډیوایسونه دي لکه آیپل کمپیوټر ده نو په هغې کې تاسو نشئ کولی چې وینډوز انسټال کړئ او وینډوز او ایس ورته انسټال کړئ. هغې کې ضرورت دا دی چې ما خپله د ایپل کمپنۍ اپریټنګ سیسټم یا ماک ورته انسټال کړئ او د ماک ځان ته د کویک بوک دپاره څه لري سافټویر لري هغه به ورته انسټالوي. لکه د وینډوز سافټویر به په ماک کې کار نه کوي خو دا ماک څخه اوس استفاده هم نه کېږي او انټیوټ کمپنۍ له منځه هم وړی دی ځکه دغه د آیپل کمپنۍ یا د آیفون کمپنۍ دغه په هغې کې کار کول نسبت دغه ساده ډیوایسونو ته سخت دی. لکه سامسنګ کې تاسې کار کوئ ډېر ساده دی خو آیفون کې تاسې وخت کار وکړئ څومره ستونزمن او دردسر وي که یو اپلیکیشن هم ډاونلوډوي پیسې غواړي او ډېر تکلیف ډاونلوډیږي. ولې که ته پلی سټور ته سامسنګ کې لاړ شي په یو ساعت کې 20 دانې اپلیکیشنونه ځان ته ډاونلوډولی شي. نو خلکو دغه د کویک بوک فارماک ډول نه یا رقم نه خلکو استفاده نه کولو ځکه دا دردسر او مشکلاتو پکې. نو انټیوټ کمپنۍ ایسته د خپل سرور نه یا خپل هماغه د کمپنۍ نه د مک دپاره د سافټویر چې کوم جوړ کړی او دی لري که فقط یوازې کویک بوک وینډوز پاتې او هماغې نه خلک استفاده کوي. نو دا موږ سره د نن ورځې درس سبا انشاءالله کویک بوک باندې پریکټیکل کار شروع کوو چې موږ سره کوم انسټالولی شو څه ډول اوپن کولی شو او انټرفیس یې تشریح کوو لکه دا مسایل ټول به بل درس کې انشاءالله